سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. لوی څارنوالۍ د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مخکیني مشر کرام کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. کرام کریم د خپل ریاست پر مهال د ځینو ښځینه لوبغاړو پر جنسي ځورونې تورن دی. له دې سره سم د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا نوموړی په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی او د یاد تور له امله پر $1 میلیون امریکایي ډالرو هم جریمه کړی دی. شپږ طالبان د فراه په اناردرې ولسوالۍ کې ووژل شول. په فراه کې د ملي پوځ مسؤلین وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه د یادې ولسوالۍ په آبګرم سیمه کې ترسره شوي 15 نور طالبان هم سخت ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د ملي دفاع وزارت سرپرست تېره ورځ د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت له مرستیال سره په خپل دفتر کې وکتل. اسدالله خالد د ښوونې او روزنې او همداراز د افغان ځواکونو د سمبالولو په برخو کې د امریکا له همکاریو مننه وکړه او د دغې لړۍ د دوام غوښتونکی شو. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د امنیتي چارو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سولې په اړه هم بحث کړی دی. د ولسمشرۍ ټاکنو د نمایندانو شورا یو شمېر غړي وایي د روانې اونۍ تر پایه به د ولسمشر د کار له دوامه د مخنیوي لپاره خپلې عملي کړنلارې پیل کړي. دغه شورا زیاتوي دوی له ډېرو سیاسي څېرو او قومي مشرانو سره د واک تشې له رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره سلا مشورې کړي او د دوی په وینا سرپرست حکومت جوړېدل یوه لاره ده. او 3 کسان په ننګرهار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور ونیول شول. دغه کسان تېره ورځ د جلال آباد ښار شینوارو او بهسودو ولسوالیو له شاوخوا سیمو نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي له نیول شویو کسانو څه باندې 80 کیلوګرامه بېلابېل نشهیي توکي هم ترلاسه شوي دي. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.